عبدالله نن چیرته و څه یې وویل، هغه څنګه د طالبانو سره مذاکراتو ته چمتووالی وښوده او د طالبانو په اړه عبدالله نن تازه څه وویلې، دا چې نور یې څه ویلي دي دلته یې په ویډیو کې له موږ سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. عبدالله وایي ټول لیست د طالبانو له ایستلو سره مخالف نه یو او مذاکراتو ته چمتو یو. د ملي مصالحی عالی شورا مشر عبدالله وایي د ملګرو ملتونو له ټول لیست څخه د طالبانو د غړو نومونه ایستل د توافقنامې یوه برخه ده او په عملي کېدلو کې دوی کومه نیوکه نه لري. عبدالله نن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې له ټول لیست څخه د طالبانو د غړو د نومونو په ایستلو باندې د طالبانو او امریکا موافقه شوې ده او هغه وخت چې دا موافقه کېده د ملګرو ملتونو امنیت شورا اصلي او موقتي غړو کومه ملاحظه نه درلوده. د عبدالله په خبره د امنیت شورا خپل ځانګړی پروسیجر لري او دا کار وخت نیسي، خو که سوله راځي دا کار باید ضرور وشي، ځکه هغه څوک چې سوله غواړي نومونه یې باید په ټول لیست کې پاتې نشي. نوموړي د دې ترڅنګ یاده کړه چې د ولسمشر غني له لوري اعلان شوی مذاکراتي ټیم به له طالبانو سره خبرې کوي او یا ټیم هره شیبه د خبرو د فیل لپاره تیار دی، خو په قولي فضا باید داسې جوړه شي چې د مذاکراتو له پیل سره مرسته وکړي. عبدالله د اختر په مناسبت د طالبانو له اوربند او په غبرګون کې د حکومت له لوري هم د ورته ګام له اخیستلو هرکلی وکړ او یاد یې کړه د طالبانو د حرکت له لوري د اختر په مناسبت اوربند او تر هغه وروسته د ورکم دوام د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په برخه کې یو غوره فرصت دی. نوموړي د سولې په پروسه کې د نړیوالې ټولنې له مرستو هم هرکلی وکړ او یاد یې کړه چې د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو او خلکو په ګټه ده او په دې هیواد کې د ثبات د سیمې د خلکو ژوند ته وده ورکولی شي. عبدالله داسې مهال له ټول لیست څخه د طالبانو د غړو نومونه ایستل غواړي چې تمه وه د روانې میلادي میاشتې په 29 نیټه په امنیت شورا کې په همدې تړاو بحث وشي، خو ویل کېږي د توافقنامې د ځینو شرطونو د نه عملي کېدو له امله یاد بحث لا هم نه دی مطرح شوی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف وایي د بین الافغاني مذاکراتو ځنډېدو او د جګړې د ښکېلو لورو د زندانیانو نه خلاصون دا بحث وځنډاوه. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي او د خوښې وړ به مو ګرځېدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.